تاسو خپل خبرو کې واضح کا چې د افغانستان طالبان او پاکستان طالبان کې څه فرق نشته کال ته مضبوط شونه پاکستان کې نور خطر هم زیات دي دغه که تاسو چیرې د سیاسي ګوندونو او د چیف اف آرمی سټاف په منځ کې د میټینګ حال احوال چې چا هم یعنی بیان کړي وو یا صحافیان وو یا سیاسي لیډران وو په هغو کې دا د پاکستان ټولو وګدارانو هم په دې باندې اتفاق کړی وو چې په دې خوا طالب او په هغې خوا طالب کې فرق نشته. نو پاکستان خپل په دا باندې پوهېدلو د پاکستان وقتداران هم په دې وپوهېدل، هغې نه پس هم دوی د دې هر څه سپورټ کړی دی. نو د راتلونکي نتایج دا به بیا دغه شی ضرور ورسره تړل شي چې تاسو په هغه ورځ د دې شي سپورټ کړی و د پاکستان وقتدارانو د طالبانو د حکومت دا شي سپورټ کړی و. نو که په راتلونکي کې د دې څه مسله جوړیږي نو ظاهره خبره ده دغه خبره به بیا دوی ته ضرور که څنګه تاسو لر بر پښتون یو خبره کوي اوس خو زیاتره پښتون چې کوم مونږ ولیدل هغه خو د افغانستان طالبانو په حق کې څنګه تاسو د افغانستان طالبان راتلو باندې خدشات هم ظاهر کړ او د افغانستان طالبان ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ګوره زموږ خو اول هم دغه موقف و چې زور نه جمهور د ولس خوښه د ولس رایې دا تر ټولو قوي او لوی یعنې که دی نن هم موږ دغه وایو چې حکومتونه په زور نه چلیږي او دا ډېر لوی حکمت غواړي ډېر لوی هغه یعنې تکړه والی غواړي دا اوس په زور باندې د حکومت لرې کوله یا پر یعنې تیر داسې کوښښونه کوله دغه هېڅ یعنې د فایدې نه دي. د فایدې کار هغه دی چې هغه په سوله ییزه طریقه وي د ولس یعنې رایې یو هغه لار ده چې په هغه باندې د سوله ییزه طریقه قایمېدلی شي. خو یو خبره زه دا کوم چې مایوسي ډېره خوره ده اضطرابي ماحول چې هر څوک په یاره کې دي چې څه به کېږي څه به نه کېږي څه به وشي دا هم زیات دی. زه به دا ووایم چې مایوسي نه ده پکار وختونه راځي مشکل وختونه په کامونه راځي په نوي لسیزه کې په افغانستان کې دومره څه تیر شول چې چا سوچ نشو کولی چې افغانستان به بیا جوړېږي خو بیا هم افغانستان جوړ څه وایي چې اشرف غني د ولس په ووټونو راغلی او هغه هم د ولس هغه شی اقتدار نه حاصل کړی چې تاسو اشرف غني واقعي ووټونه کړي وو 2 ځله ووټونه کړي وو. موږ دا وایم چې که د بل چا هم خواهش وای او که نن یې خواهش وي که په راتلونکي کې خواهش وي هغه د ولس رایې ته احترام لري. دا خو خیر ته نشي ویلی چې هغو ووټونه نه وکړي هغو خو ووټونه کړي وي که دغه نه څوک انکار کوي خو خبره دلته د مایوسۍ ده چې یو مایوسي ده یو اضطراب دی. آیا دا خلک نه پوهېږي چې په نوي لسیزه کې دومره افغانستان ړنګ شو چې چا یې د جوړولو سوچ هم یعنې نه و راغلی چې بیا هم جوړ شو. موږ اول خبره لکه چې مایوسي خو او تاسو څه ګڼئ چې اشرف غني ورور هغې سره ملاو شو او هغه خو څه رضا ته مو لګول نو تاسو په دې باندې خفه یئ یا هغې ته څه په نظر زموږ دلته د فرد خبره نه کوو موږ دلته د فرد خبره نه کوو موږ دلته د حکومت خبره کوو. هغه که څوک یې هم ملګرتیا کوي که څوک یې مخالفت کوي که څوک یې حمایت کوي خو چې د افغانستان د اکثریت د ولس خوښه وي پکې رایې وي پکې هغه موږ تر ټولو ښه طریقه. خو غټه خبره دا ده چې په دې خطه کې چې کوم مسایل اوس تېرېږي دا خو د انټرنیشنل اسټبلیشمنټ د امریکې طالبانو د پاکستان د دغو او ورسره نور ډېر هېوادونه د دغې په قطر کې څه خبرې لګیا وې اوس خلک یې چې دغه ټول هر شی د هغې خبرو نه پس راغلي دي. نو ته دا ګڼې چې د امریکې راوصل په خپله باندې دا خلک وایي چې دا ټول چې څومره راغلل دا د دوحا چې کوم په دوحا کې یو مذاکرات سیستم روانه ده د هغې په نتیجه کې راغلل. موږ هم دا وایو چې دا هر شی دی دوحا چې کوم پیس پروسس به ده د هغې په نتیجه کې راغلي دي هر شی. خو اوس خبره دا ده چې امریکا چې اوس ځان د هر شي نه خلاصوي خو دلته د ولسونو په رایه کې د دغې هر څه د چې څومره هم د 40 کاله 40 کاله 40 کاله هم په دې خطه کې
کومه بربادي او وینې اوښکې توی شوې د دغې ذمهواره دا امریکا ده چې هر وخت دوی دلته په دې خاوره باندې خپلو مفاداتو دپاره راشي، کامونه وطنونه دغسې پرېږدي، تل یې په جنګونو باندې اخته پرېږدي او بیا ځي او بیا د دوی د دغې نه ځان مبره کول چې مونږ خو دغه ته نه وو تللي، دغه ته تللي وو، داسې مو کوله. د دوی دا ډېر هغه که دوی چیرې که امریکا چیرې ځان د نړۍ یو لوی قوت شماري، نو انتهایي کمزوری او بېدلیله او یعنې هغه څه ورته ویلی شي چې په تهذیب نه وي پوره سټیټمنټس دي چې دوی دلته د ځان د مبره کولو کوشش کوي. نن ټول G7 او امریکا یو د کابل ایرپورټ ویني، خو دا نه ویني چې په د پوره خطه کې څه وشول او څه روان دي، په هغه باندې ټول غلي دي. نو اوس دا هم یو لویه المیه ده چې د دنیا لوی قوتونه د دې خطې په مسلې په مسایل او دلته چې کوم یعنې څه روان دي د دغو کې هیڅ انټرسټ او داسې کار نه اخلي چې هغه ته ووایې چې دا به د خطه یو مثبت اړخ ته بوځي. ډېره مننه.